شیخ هیبت الله اخندزاده امنیتي مسؤلینو ته په خطاب کې د خلکو د فزیکي امنیت ترڅنګ د هغوی فکري خوندیتوب هم ستاسې مسؤلیت دی. سلام، پوره جزئیات په سوله ټي وي کې راسره وګورئ. د اسلامي امارت زعیم شیخ هیبت الله اخندزاده هلمند ولایت ته د 2 ورځني سفر پر مهال امنیتي چارواکو ته په خطاب کې ویلي چې د خلکو فزیکي امنیت ترڅنګ د هغوی فکري خوندیتوب هم ستاسو مسؤلیت دی. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د اسلامي امارت مشر په هلمند کې د دې ولایت د والي امنیه قماندان د استخباراتو مسؤل او د 215 اعظم قوه اردو د قماندان په ګډون له ګڼو ملکي او نظامي چارواکو سره بیلې ناستې ترسره کړې دي. په ترڅ کې هغوی ته وروستیو بریاو مبارکي ویلې او د مجاهدینو عام ولس هغه سرښندنې ستایلې چې په پایله کې د نړۍ 15 ستوریز جنرالان او بدماشان په ګونډو شول. نوموړي ازادي یو ستر الهي نعمت یاد کړی چې په خبره یې د شکرانې لپاره یې باید ټول مسؤلین د خپل ولس پوره خدمت وکړي او د اسلامي نظام د پلي کولو لپاره خپلې ټولې هلې ځلې په کار واچوي. شیخ هیبت الله اخندزاده د هلمند د محاکمو او عدلي ارګانونو مسؤلینو سره په لیدنه کې قاضیانو خپل نابان وبلل او په افغانستان کې د اسلامي شریعت پلي کول یې د تیر جهاد اصلي موخه ګڼلې ده. په خبرپاڼه کې دغه راز ویل شوي چې د اسلامي امارت د زعیم لخوا په هلمند ولایت کې د علماو شورا هم تاسیس شوه چې تشکیل به یې وروسته رسنیز شي. د اسلامي امارت مشر شیخ هیبت الله اخندزاده په داسې مهال هلمند ولایت ته سفر کوي چې تر دې وړاندې یې د هیواد لویدیځ فراه ولایت ته د سفر پر مهال هم له ګڼو علماو او ځایي چارواکو سره ناستې ترسره کړې وې. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ سوله ټي وي چینل سره پاتې شئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.